کچری تاسو ته ډیر زیات ټینشن ډیپریشن او بار بار سوچونه او فکرونه راځي او تاسو وایي چې داسې به څه څیز وي بغیر د دوایي نه کچری هغه موږ استعمال کړو چې د هغې په وجه باندې زموږ ټینشن سوچونه فکرونه مکمل ختم شي. نو په دې ویډیو کې داسې یو څیز تاسو ته ښیم چې هغه مکمل فری آف کاسټ دی چې په هغې باندې هېڅ خرچه نه راځي. کچری تاسو هغه روزانه استعمالوئ نو د هغې سره ستاسو 51% کم ټینشن دی کم سټرس دی هغه ورسره کمیږي چې دا د سټډي نه ثابته ده. او هغه څیز گرین ټي یعنی شنه کاوه ده. کچری تاسو روزانه شنه کاوه استعمالوئ نو ستاسو 51% کم سټرس دی کم ته چې موږ ټینشن ویلی شو هغه ورسره کمیږي. څنګه ورسره کمیږي تاسو ته زه دا اوس میډیکلی ایکسپلین کوم نو په غور سره ورته غوږ کیږدئ. په ګرین ټي په شنه کاوه کې زموږ سره دوه کمپاوند دي چې هغه ته پولی فینول ویلی شي او دویم ته انټي اکسیډنټ ویلی شي چې دا زموږ د وجود نه یو خو پړسوب کموي او بل دا هغه کیمیکل چې زموږ وجود دپاره زهریله وي هغه هم ختموي لکه فری ریډیکل. او انسان چې شنه کاوه یعنی ګرین ټي وڅکي نو دا د انسان په جسم کې دننه کم ته چې موږ سټرس یعنی ټینشن وایو د هغې سره فایټینګ کوي او هغه ختموي. کله هم چې موږ ګرین ټي یعنې شنه کاوه وڅکو نو زموږ په دماغ کې یو دوه حصې دي چې هغې ته پری فرنټل کارټیکس ویلی شي او دویم ته نیوکلیس اکمبونس ویلی شي چې دا زموږ په وجود کې که چېرې ټینشن زیات شي سټرس زیات شي نو هغه ایډجسټ کوي یعنې بیلنس طرف ته یې رابلي. یا زموږ په وجود کې کم موشن چې وي یعنې د خوشحالۍ او د خفګان د وجې کم اظهارات چې زموږ په وجود کې کیږي هغه هم مینج کوي او د دې سره سره هغه انسان هغه عادتونه کم چې انسان اپنوي د هغې منیجمنټ هم کوي. او په ګرین ټي یعنې شنه کاوه کې زموږ سره بل کمپاوند دی چې هغه ته ایل تیانین ویلی شي او د ریسرچ نه دا ثابته ده چې دا ایل تیانین د انسان په وجود کې یو خو د خوب بهتروالی راولي، دویم دا چې د انسان کم موډ دی هغه بهتر کوي، دریم دا چې د هغه کم سټرس ټینشن دی هغه کموي، څلورم دا چې د هغه کم نرو یعنی اعصاب دي د هغه بهتروالي کې مدد ورکوي، پنځم دا که چېرې د انسان په جسم کې د کینسر سیلونه جوړیږي هغه ودروي، شپږم دا که چېرې انسان ته بیماري لګیږي نو هغه بیماري بچ کولو نه انسان بچ کوي، اووم دا چې دا د انسان کم نیورون دي د هغوی حفاظت کوي، او اتم دا چې انسان ته هغه بیماري کله چې د انسان عمر زیات شي هغه ته لګیږي کم ته چې د مغزو بیماري ویلی شي چې هغوی ته په میډیکل کې ایج ریلیټډ کوګنیټ ډیفیسټ ویلی شي، د انسان مازغه د هغوی بیمارو نه بچ کوي. او لسم کم چې مین پوینټ دی کله هم چې انسان ګرین ټي یعنې شنه کاوه وڅکي نو د هغه په وجود کې کم کورټیسول هارمون چې ورته ویلی شي چې دا د انسان د سټرس یعنې د ټینشن هارمون دی، کله هم چې د انسان په وجود کې دا هارمون زیات خارجیږي نو د هغې د وجې نه د انسان په وجود کې سټرس یعنې ټینشن زیات جوړیږي. نو کله هم چې انسان ګرین ټي یعنې شنه کاوه څکي نو د انسان په وجود کې دا هارمون کم ته چې کورټیسول ویلی شي دا کم پیدا کیږي، او که چېرې دا زیات پیدا شي نو دا ګرین ټي تیانین کم چې په شنه کاوه یعنې په ګرین ټي کې دي دا د انسان په وجود کې دا کارټیسول هارمون کموي چې د دې په وجه باندې بیا د انسان چې کم ټینشن دی کم ته چې سټرس ویلی شي هغه کمیدو طرف ته راشي. که چېرې تاسو ډیلی بیسس باندې یو کپ ګرین ټي یعنې شنه کاوه څکئ نو دا ستاسو د وجود نه 51% ستاسو کم ټینشن دی کم ته چې موږ سټرس ویلی شو هغه کموي. دویم دا چې روزانه ایکسرسایز کولو سره هم د انسان سټرس او ټینشن کمیږي. نو دا ورسره څنګه کمیږي دا به هم زه تاسو ته میډیکلی ایکسپلین کوم، هغه به تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله میلاویږي. تر هغې پورې شکریه، الله حافظ.